دې ورځو کې د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت اسماعیل علیه السلام د قربانۍ تذکری کیږي. مسلمانان په ټوله دنیا کې د دغه سنتو د ادا کولو تیاری کوي. دا د حضرت ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام یو عظیمه قربانی و. تر قیامت پورې خدای پاک ژوندی وساتله او ساتي. د مسلمانانو په زړونو کې الله پاک د هغې یو اهمیت اچولی دی چې دا یو اهم عبادت دی. جوش او خروش سره مسلمانان دا فریضه ادا کوي. ذی قعدې میاشت چې راشي نو بیا تذکیرې شروع شي چې یاره قربانۍ له به څاروي اخلو، څنګه څاروي واخلو، پیسې پیدا کول پکار دي، لګیا یې دا تذکیرې کوي. الحمدلله مسلمانان که رمضان را رواني د هغې تیاری کوي، که قرباني راشي د هغې تیاری کوي، که دغسې اخترونه راځي د هغې تیاری کوي. هره د عبادت میاشت چې راځي نو هغې ته مونږ ځان تیارو. کافرو به هم قربانۍ کولې. د مکې مشرکانو او د هغوی نه مخکې چې څومره کافر تیر شوي دي هر چا مالی قربانۍ کړي دي. دغسې څاروي یې حلال کړي دي. خو د مسلمانانو او د کافرو په قربانۍ کې فرق دا دی چې کافر هغوی د غیر الله په نوم باندې قرباني کوي او مونږ مسلمانان هغه د الله په نوم باندې قرباني کوو. مونږ وایو چې الله را ناراضي شي. کافرو به قرباني کوله. دو قسمه قربانۍ وې د هغوی. یو قرباني یې دا وه چې څاروي به یې دغسې پرېښودل، غواګانې به وي یا نور څه به و څاروي، هغه به یې د بوتانو په نوم باندې آزاد پرېښودل. بس د هغې نه به یې فایده نه اخیسته، نه به یې په یوې جغ کو او نه به یې ترې شوده اخیستل. بس هغه به د بوتانو په نوم یې پرېښې وي. که هغې به شوده کول نو هغه به هم بوتانو له راتلل، که هغې به بچي راوړل هغه به هم د بوتانو دپاره او دغه نظرانې به وې او بس خلکو منجوریانو به خوړې او هغوی به قبضه کې به وه. او کله کله به یې داسې وکړل چې د څاروي به یې راواغش او هغه به یې د هغه بوت په نوم باندې حلال که. لکه مونږ مسلمانان چې قرباني کوو، څاروي حلالو، بسم الله الله اکبر د الله په نوم باندې قرباني کوو. هغوی به دا وه بسم الله اللات، بسم الله العزا، بسم الله المنات، د هغه بوتانو نومونه به یې پرې اخیستل او دا ذبحې به یې کولې. او بیا قریش د مکی کافر هغوی به دا دعوه کوله چې موږ د حضرت ابراهیم علیه السلام اولاد یو. ځکه دا د اسماعیل علیه السلام اولاد و، ابراهیم علیه السلام اولاد دی. دا دعوه خو یې صحیح وه. خو هغوی به دا وی موږ په دین ابراهیمي باندې یو او نه په دین ابراهیمي باندې. ځکه دین ابراهیمی کې ابراهیم علیه السلام بوتان ټول مات کړي وو. هغه بت شکنو او دا بت پرستو، دوی به د بوتانو عبادت کو. په بیت الله کې 360 بوتان ایښودي. دغسې کورونو کې ځان سره بوتان، په سفر چې متلل ځان سره به بوتان په ترخ کې اغشتي وو. لکه غوټه کې خلک ځان سره خوراک مراک اخلي، دغسې به غوټه کې ځان سره بوته مچولې، هلته به د هغې عبادت کو. او ځان ته به وي موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو. نو په دین باندې خو نو هغې کې بدعات پیدا کړي. د ابراهیم علیه السلام په دین کې هغې بدعات پیدا کړي. بدعت دې ته وایي چې یو کار نوی پیدا کړي، وینه په اسلام کې او ته نوی را پیدا کړي او د ثواب تمه ترې کوې چې دی به ما ته الله اجر او ثواب راکوي. دې ته بدعت وایي.
ثابت نه وي، نه د پیغمبر نه نه د کتاب نه، او تا د ځانه جوړ کړي و د ثواب نیت پکې، دې ته بدعت وایي. نو دا بدعات دا هغوی رایج کړي او خپل دین یې ګرځولی چې دا مونږ په دین ابراهیمي باندې عمل کوو. د هغوی څه بعضې بدعات داسې وو لکه حج په ورځو کې حج کو، خلکو به کافر هم حج کو، راتلل به او په خپله طریقه باندې چې د هغوی څه طریقې وې په هغې به یې حج کو. خو د قریشو پکې ځان له خپل خصوصیت جوړ کړی و. قریشو به وی مونږه د بیت الله شریف خادمان یو، د ابراهیم علیه السلام اولاد یو، دا کمره او دا کوټه او دا بیت الله دا زمونږ نیکه جوړ کړی دی، نو مونږ د دې منجوریان یو. نو بیا ځان له قیسې پکې جوړې کړې وي، قیسې یې دا جوړې کړې وي د بار نه چې به کوم حاجیان راتلل د نورو ملکونو نه، هغوی به هم داسې پاتې کېدل، هلته به یې خیمې ولګولې، او دوی چې حج کو نو ځان له به یې خیمې ولګولې د قریشو. نو د قریشو وی مونږه د بیت الله خادمان یو، نو دو قسمه خیمې به لګېدلې وي، یو د غریبانانو او یو د مالدارو. د غریبانانو خیمې پخوا د دې وړۍ نه به یې جوړې کړې وي، د دې ویښتو نه به یې جوړې کړې وي. څاروي پخوا نور خو څه ونه که نه، کپړه مپړه کوم ځای وه، نو د دې ویښتو نه به یې خیمه شانتې جوړه کړې وه، څادر به یې جوړ کړی او د هغې نه به یې خیمه جوړه کړې وه. او یو خیمې به وي د چمړې د څرمنې. نو غریب سړی چې به هغه به د ویښتو په خیمه کې پاتې کېده، غرض دا څادر شانتې به یې ځان ته کړی. او مالدار خلک چې به نو هغوی به د چمړې نه خیمې جوړې کړي او په هغې کې به پاتې کېدل. نو د دوی به دا دعوه وه د قریشو چې مونږ د بیت الله منجوریان یو، خادمان یو، مونږ د ویښتو په خیمه کې نه پاتې کیږو، مونږ به چې دی نو د چمړې په خیمه کې پاتې کیږو. ځان به یې داسې د نورو نه اوچت حسابه. یو خو دا یو بدعت جوړ کړی و، ځان یې جوړې خبرې جوړې کړې. بل دا وه خلکو ته یې اډر کړی و چې تاسو حج له راځئ، نو چې طواف کوئ، لومبې طواف کوئ او حج کوئ، نو هغه په خپلو جامو او په خپل احرام کې نه کوئ، زمونږ نه به احرام غواړئ، مونږ به جامې درکو، هغه به اچوئ او هغې کې به احرام کوئ، هله به ستاسو حج کیږي، ګینې بیا به ستاسو حج. دا خلک یې د ځان محتاج کول چې دا زمونږ محتاج دی. نو څوک چې به حج له راغی نو قریشو به دغه ورځو کې کپړې څادرې هغه زیاتي ښودې وي، نو خلکو باندې به یې تقسیم کړي، دا واخلې دا واخلې، هغوی به احرامونه ته یې وتړل. خو کله به خلک ډیر شو، غریبي وه، دونه کپړې به ورسره وي نه وي چې یاره د خلکو ته یې رسولې. اوس نن خو د سعودي حکومت هر څه رسوي ورته، خیمې هم ورته لګوي او اییر کنډیشن هم ورته لګوي او هر څه انتظام ورته کوي. نو پخوا خو دغه غریبي وه، دا انتظامونه، نو چې کپړې به کمې شوي، احرامونه به کم شو، هغوی ته به یې وی بس تاسو په بربنډه احرام طواف کوئ. نه غریبانانو بیا په بربنډه باندې طواف کو، ځکه چې د قریشو کپړې خو به وي نه، دا دوی د ځانه دا قیسه پکې جوړه کړې وه، بدعت یې جوړ کړی و چې زمونږ په جامو کې به احرام تړی، که نی نو ستاسو حج نه کیږي. بیا نو باید زنانه به وي، نو دا داسې بې حیا خلک و بیا چې زنانه او سړو چې کپړې به ورته میلاو نه شوي، نو بیا به ښځو او سړو ګډ وډ په بربنډه باندې طواف کو. دا نه ځانه قیسې یې جوړې کړې، دا قریشو دا مسلې جوړې کړې. بیا بل بدعت یې دا جوړ کړی چې کله به مینا ته لاړل، حج خو ټول په مینا کې وي، مینا د حرم په حدودو کې دی، نو چې کله به عرفات ته حاجیان تلل، د عرفې میدان ته،
نو دا قریش په دلته مینا کې ناست وی نه مونږ نه ځو، مونږ د بې خدای د کور خادمان او منجوریان یو، مونږ ته اډر نشته، حکم نشته چې تاسو د دې حرم د حدودو نه بار وځئ، نو مونږ عرفات ته نه ځو، تاسو لاړ شئ. نو نور خلک په عرفات ته لاړل او دوی به دلته ناست. حالان کې ابراهیم علیه السلام طریقه دا وه چې عرفات میدان پیغمبر علیه السلام په دین ابراهیمی باندې دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي الحج العرفه، حج عرفه ده چې عرفات میدان کې تا حاضری وکړه 2 منټو لا تا حاضری وکړه په عرفات میدان کې ستا حج وشو. او دا یاران بدلته ناستو وي مونږ د خدای د کور خادمان یو، مونږ د حرم د حدودو نه بار نوزو، مونږ له وتل جایز نه دي. دیم د ځانه قصې جوړې کړې وي، دیم یو بدعت جوړ کړی. نو دوی بدل تناستو چې د عرفات نه بیا کله هغوی رالل نو بیا به ورسره دوی ملګري شو، دلته به لګیو. دا بدعات ټول دا د ځانه خبرې جوړې کړې وي. قرآن کې بله یو خبره د هغوی ذکر ده، یو بدعت یې دا جوړ کړی چې کله به د کور نه وتل حج دپاره احرام به یې وتړه نو په دروازه به ووتل، خو چې کله حج به ختم شو نو بیا به په دغه دروازه نه راتلل. وی مونږ ګناهګار په دې دروازه باندې وتیو، اوس مونږ د ګناهونو نه پاک شو نو په دې دروازه باندې نه رادننه کیږو. نو د کور په دروازه به نه رادننه کېدل، شاته نه به یې کنډر وکړو او په هغې باندې به رادننه شو، او دا به د ثواب کار ګڼه. دا یو ځان له بدعت، دا خو د ابراهیم علیه السلام طریقه نه وه. نو دا بدعات دا قریشو جوړ کړي د ځانه، دا خبرې جوړې کړي. نو خبره مې دا کوله چې دوی قربانیم کوله او وی به مونږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو. ابراهیم علیه السلام خپل زوی قرباني کړو، مونږ هم قرباني کوو، خو قرباني به یې څنګه کوله؟ د بوتانو په نوم باندې به یې کوله. او ظالمانو دې ته نه کتل چې ابراهیم علیه السلام خو بت شکنو، هغه خو بوتان مات کړي دي، د دغه بوتانو په مخالفت کې هغه پلار پرېښی دی، کور یې پرېښی دی، وطن یې پرېښی دی، راغلی و د عراق نه شام ته او بیا د شام نه مکې مکرمې ته. اسماعیل علیه السلام دلته ټول عمر اوسېدلی دی، خپل وطن هجرت یې کړی د دې بدعاتو او د دې کفریاتو خلاف. او دې ظالمانو د بوتانو په نوم باندې د بوتانو عبادت هم کو او د بوتانو په نوم باندې قربانۍ هم کولی. نو په دین ابراهیمی باندې الحمدلله د پیغمبر علیه السلام امت دی او هغه قربانی هغه د مسلمانان کوي او د ابراهیم علیه السلام په طریقې کوي او د پیغمبر علیه السلام په طریقې کوي. پیغمبر علیه السلام څنګه قربانی کړې ده الحمدلله مونږ هغسې قربانی کوو، سنت طریقې سره کو. پیغمبر علیه السلام ډیر اهمیت د دې بیان کړی دی، وای چې د چا وس کیږي او هغه قربانی نه کوي زمونږ عیدګاه ته دی نه راځي، هغه زمونږ نه دی، یعنی زما امتی نه دی چې د ده وس کیږي او د قربانی نه کوي. پیغمبر علیه السلام د حجة الوداع آخري حج باندې قربانی وکړي، 100 خانې قربانی کړل. دا پیغمبر علیه السلام امت ته دې اهمیت ښودلی دی چې قربانی وکړي، د خپل ځان دپاره به یې وکړه، د خپل اولاد دپاره به یې وکړه، د خپل امت دپاره به یې ځان له ګډ حلال که. دا پیغمبر علیه السلام دا بالالول او لګیا به چې ستړی به شو بیا به بل صحابي ته ویله راشه دا باقي ته ذبح کړه. دونه اخلاص سره به قربانۍ کولې، ځان به یې پې ستړی کو او صحابو ته به یې وی څاروي مخکې نه واخلې وساتئ چې هغې سره تاسو مانوسه شئ، عادت شئ ورسره. کم څاروي چې د کور څاروي وي او سړي لوی کړي وي نه هغه د بچو په شانې لوی کړي وي، مینه محبت ورسره کوي، هغه څاروي لالول ډېر ګراني ځکه چې هغه د سره کور کې پاتې شوي. د څارو سره اسم خلک مینه او محبت کوي، زناورو سره.
نو د هغې حلالول ډېر ګراني. نو صحابو ته به یې وي تاسو څاروي وساتئ. یو خو هغې کې دا فایده به وه چې هغه به ښه که سرب به یې که ښه به یې وساته، نابلغ غټ شو. او بله پکې دا وه چې هغې سره به مانوسه شو. نو چې د کم محبوب څیز وي او ته د هغې قرباني ورکړي، دا خدای پاک ته ډېر زیات خوښ وي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. چې ستاسو کم خوښ مال وي هغه د خدای په لار کې خرچ کې، په دې باندې الله ډېر زیات قبلوي او خوشحالېږي. نو صحابو ته به یې وي تاسو څاروي، نو هغوی به ساتل. دا ډېره ښه طریقه ده چې مخکې نه یې سړی واخلي او ساتي. نن سبا لږ ګرانه شوې ده، خو دا ده چې بعضې خلک دا شوق کوي. دا ښه شوق دی، ثواب دی پکې، اجر دی پکې ډېر زیات.